د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ تازه څه روان دي او څه ویل شوي دي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د اشرف غني او عبدالله د ګډ حکومت هوکړې ته نږدې شوي دي. که څه همدا پریکړه به د ولسمشر غني لپاره اسانه نه وي، خو د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې حل لاره یوازې همدا بلل کیږي چې ټاکنې له جنجالي حالت نه وویستل شي او حکومت له یوې قوي دریځه د سولې په پروسه کې ورګډ شي. د خبرو پیل د بهرنیو چارو وزارت د غونډو له تالاره وشو چې مشري پخواني ولسمشر حامد کرزي او زلمي خلیلزاد په ګډه کوله. په دې ناسته کې د محمد اشرف غني له لوري امرالله صالح، فضلي، محمد یوسف غضنفر او سرور دانش ګډون درلود. د عبدالله په استازیتوب اسدالله سعادتي، عنایت الله پرهمند، نوررحمان اخلاقي او غلام فاروق مجروح کوله. د غونډې یو مهم ټکی دا بلل شوی چې دواړه لوري سره کېناستل او د خبرو پر میز د حامد کرزي او زلمي خلیلزاد په وړاندې خپلې غوښتنې یو بل ته واورولې. دریم مهم ټکی دا بلل کیږي چې دواړه لوري به یو ګډ حکومت جوړوي. او دریم مهم ټکی دا دی دا بلل کېده چې دا غونډه به نور هم دوام کوي. د افغانستان له ارګ څخه خبریال .com ته د دې موضوع د تایید پر مهال دا سپارښتنه هم وشوه چې د یادې موضوع ډیر جزئیات خپاره نه شي. د همګړۍ اټکل دا دی چې عبدالله به بیرته پر اجرایه ریاست پاتې وي، خو واک به یې د پخوا په انډول زیات وي. کابل ته د زلمي خلیلزاد تر سفر وړاندې د عبدالله او اشرف غني ټیم پټې اړیکې لرلې او د یو ګډ میکانیزم پر سر په خبرو بوخت و چې عبدالله ټیم ته د بهرنیو چارو وزارت په ګډون یو شمېر ولایتونو او نو وزارتونه وړاندیز شوي وو چې د ښاغلي عبدالله په ټیم کې عنایت بابر پرهمند مخالفت کاوه، خو کابل ته د ښاغلي خلیلزاد په ورتګ د خبرې بل رنګ واخیست. تر دم ګړی حامد کرزي، زلمي خلیلزاد او عبدالله د یو ګډ حکومت پر سر سراسلا شوي چې عبدالله ځان د اجرایه ریاست له زیات واک سره غواړي او د غني ټیم ورته د دولت وزارت وړاندیز کړی دی. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې نو ویډیو د سره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب